ما سره به د دلیل ویلو ته به زما مشرانو ته توهین کوې زه به بیا د نجیب په خوله کې د خپلې ملولي نه ورکوم ته به زما مشر ته پنجابی او پاکستانی وایې ته به بیا خپل مردار او جاسوسان له مانه ګټې قهرمان ده راسه د نر زوی ته ته د نجیب په سر ما سره بحث وکړه دې مانه خالي افغان ثابت که که ما ګیره او برې درته ونه خریل د تا زوی صرف افغان ثابت که نصیحتونه به نه راته کوئ قسم به خدای دا پاور بینک هم په دې غداران وایه او د روس غلام او د امریکای غلام او مزدور هغه ته افغانان وایه نو چې کله د شیخ هیبت الله ته توهین وکړه نو ما په نجیب پښه راکېښودله په نجیب مې شروع وکړله پوه شوې هغه نه مې بڼکې وویستلې نجیب کارمل دا خاینان دي دا قاتلان دي دا د امریکایانو مزدوران دي دا جاسوسان دي بیا هم وایم بیا هم وایم بیا هم وایم هغه چا چې موږ د روسي اشغال او امریکایي اشغال نه خلاص کړي دا قهرمانان دي دا اتلان دي دا د احمدشاه ابدالي او د میرویس نیکه په پل باندې پل ایښودونکي دي نه په خپلو خبرو پښیمانه یم نه دومره بې غیرته یم چې چا نه وډارسم او نه د دغسې کیسه کې یم پوه سړې زه خو همیش د محبت خبرې کوم د الفت خبرې کوم د نفرتونو د پای خبرې کوم د ورورګلوي خبرې کوم ته ولې ما ته نفرت را مخکې کوې ته ولې ما سره د افغانانو ترمن نفو ته ولې جنګ ته لمن وهې ته ولې جنګ ته لابي کوې د خره زوکه دومره تکړه یې راسه که نه راسه افغانستان ته راسه څه لاس خلک درکې منډي که نه په انسانیت باندې مخکې لاړې نه په شرافت باندې مخکې لاړې نه محبت باندې پوه نه سوې موږ د وخت حاکمان یو موږ د دې وخت حاکمان یو موږ په خپل دښمن باندې هم رحم کوو په خپل دوست هم کوو د امنیت دپاره د سوکالۍ دپاره د افغانستان د پرمختګ دپاره کنې هر څه مو له وسه کېږي دغه پاکستان ته ورته ووایه دې خبیث دا د 400 غل ته دا د میلو بچی ته ته د ځان له غلامۍ نه خلاص که ته د ځان د فوز له درندګۍ نه خلاص که ته د وحشت او له دهشت نه ځان خلاص که ته یوازې له دالخور نه ځان نسې خلاصولی ته راځي د دومره لوی او قهرمان او اتل هیواد په سرنوشت باندې خبرې کوي چې په یوه پیړۍ کې درې امپراتورۍ ړنګې کړلې ته د پنجاب د لنګمار نه ځان نسې خلاصولی ته ما ته د غیرت درس راکوې ته ما ته انسانیت راښیې ته ما ته شرافت راښیې ته له نایټ کلب نه نشه راسې دلته ما ته غرې وهې بیا دې زه کته ولې کړلم ما سره به د دلیل ویلو ته به زما مشرانو ته توهین کوې زه به بیا د نجیب په خوله کې د خپلې ملولي نه ورکوم ته به زما مشر ته پنجابی او پاکستانی وایې ته به بیا خپل مردار او جاسوسان له مانه ګټې قسم مې دې په خدای چې له دې نه وروسته یو زه په دې روغ لیوني کښېننوم هله چې له افغانستان نه وتښتېده هله چې افغانستان یې پرېښوده هله چې طالب پې باندې فشار راوړه وروره طالب ولې په ما فشار راوړي ولې له افغانستان نه وتښتمه زه تا غوندې موردګاو یم چې زه به خپل هیواد پرېږدم زه تا غوندې جاسوس او بېناموس یم چې زه به خپل هیواد پرېږدم قسم مې دې په خدای چې د ټول دنیا عیش او عشرت بلډینګونه او سرمایه د خپل هیواد په خوشحایي باندې ورنه کړم دا مې حق ده من حیث یو افغان چې د نړۍ هر هیواد ته لاړ شم زه تا غوندې بې غیرته نه یم دا ویډیوګانې چې زه کوم د همدې دپاره یې کوم چې زه هر رقم ژوند وغواړم په نړۍ کې کولی شم دا عیش او عشرت دا مردګویانې چې ته کوې په امریکا او په اروپا کې قسم به خدای دا سبا وغواړم امریکا ته درتللی سم نر سره د ډغرې مه وهه زما خپل میشن ده زه په هغه میشن باندې مخکې ځم داسې ګوتې در کې اچوم شکومم والا د ټرمپ له څنګه له دې غوږه ونیسم رامولم دا مې صرف تاسو ته ثابته کوله که د غواګانو کار شروع کړي
خوشایو ته ناست ده، د غوا کونې ته ناست ده. که چا سره مرسته وکړي وایي پیسې دې له کومه کړلې، که یو جای واخلې یو کور واخلې ته خو غالې، که له هېواد نه لاړ سې او چېرته ته خو وتښتېدلې. و د بې د خپل هېواد بیا بالخصوص د خپلې غوجلې خوشایي والا که په ټول امریکا ورکم هر چا باندې ټاپې وهئ، په خپله په یوه پښه غره ورکوئ، راځئ موږ ته پیغورونه راکوئ د بې ناموسه به. ولې دې قطع کړم؟ ما خو همیش تا سره په متقابل احترام خبرې کړي. توهین دې د ما مشر ته وکړه، د مشر په خوله کې مې درته لونګین کېښوده. قطع کولم دې ولې؟ ته په ما غازي، ته خالد بن ولید نه منې، په ما غازي امان الله خان منې. ته پیغمبر نه منې، په ما غازي امان الله خان نجیب منې. ته عربي قرآن نه منې، په ما باندې د لیلن کتاب منې. توهین نه، توهین به مې مست درته ویلي دي، توهین بچانه. نصیحتونه به نه راته کوئ، قسم به خدای دا پاور بینک هم په دې هغه در منډم. نصیحت هم ځان ته کور کې وکړئ. په کور کې څوک د سره په یو کاسه ډوډۍ نه خوري، دلته ټیک ټاک ته راسئ نصیحتونه هم شروع کړي د ټیزن زامنه. ولا امریکې ته ولا د دنیا کوم کونج ته زه غواړم، زه تللی سم. د ما د هېواد په پاسپورټ کې پاور ده، هېواد نه وتښتېدلې، ټولې رسنۍ هم په سر اخیستې دي. زه قسم به خدای زه مریض یم، زه خپل تکلیف لرم، دغلته راغلی یم خپل علاج وکړم. زه دلته نه عیاشي ته راغلی یم، نه بدماشي ته راغلی یم، نه بل شي ته راغلی یم. خپل میشن مې د خپل هدف مې د خپل هدف ته ځان رسوم. د هېواد غدار که په امارت کې وي، که له امارته بهر یې والا دغسې خوله کې ګوتې وراچوم. تاسو سره ګپ ولګوم، تاسو سره لږ شوخي وکړم، لږ زره وروره طبیعت راسته کړم. تاسو دې وایي دا لیونۍ سوی ده. په والله چې پوستین مې چپه واغوسته، که بیا تاسو ما نه په میډیا کې خبر وکړه، زه به هم زوی یم. زه عاجزي کوم، زه ملنګي کوم، زه کبر نه کوم، زه غرور نه کوم. ټیک ټاک ته ولې راغلې؟ ولې ټیک ټاک د مور ایجاد ده؟ فیسبوک ته ولې راغلې؟ ولې دا د عادي جوړ کړی ده؟ او په ټویټر کې څه شی کې؟ ولې دا د خور دا ایپ جوړ کړی ده؟ څه شی دی؟ ولې څه به کومه؟ یا خو پر دغه پخوانی والا بلاک کاغذ دا پخوانی را لیږي. ځانونه د سړي زامن جوړ کړي ده. 2000 کسان هم چې لایف ته کینی لیوني سئ. او چې د ما لایف ته 2000 کسان کینی، په خدای چې په دې لایف کې صرف نسوار اچوم هم 2000 کسان کینی. صرف نسوار چونډۍ چې جوړوم داسې ولمه، هغه ته هم 2000 کسان کینی. دا مهمه نه ده. نرشه راشه د ما ایپ ته، د ما لایف ته راسه، زه د پرتوګ در باندې په سر دراړوم که نه. دراس کاته مې کې هم لیده و دې لیده. ولې دغه بلاک که دا څوک چې په کاڼۍ را لیږي، غیر له دې سه دښمنۍ ته، غیر له دې سه لایف د سره شیر کوي. تاسو ته مې مازغه چندان کار نه کوي، جډي به مې دا موبایل هم د تاسو به د هغه وهلی و لایف شیر کې سنبۍ ته یې ورورسوئ، ورته راسه. ما بل څوک منع کول چې تا ته توهین ونه کړي، ته به د سړي زوی سې، یوه ورځ به عقل او منطق فکر در سې. ټولو ته اجازه ده سر له سبا د ده ټول ریکارډونه راوباسئ. د دې ملحد، د دې سیکولر، د دې لوڅکوني، د دې بې غیرته، د دې فاحش، د دې تښتېدلي ټول عمر دی په کولو کې تیر سو. راغلی دلته اوس مبارز درنه جوړ سو. بچیه موږ په دې شیونو کې سار سپین سو. مبارزه د نر نه زده کوه، ته د ما د کړوسي په جای نه یې په مبارزه کې. زه هم د ټیک ټاک، هم د فیسبوک، هم د ټویټر، هم د ټولو رسنیو سردار دی، هم سلطان دی. د ما به اجازې سې کونه وښوری، په خدای داسې تیښې پیښې د کوم داسې کسان زه په دې رسنیو کې لرم، که تا ما نه بیا په ټیک ټاک کې لایف وکړه، زوی به دی یم. او یا د ټیک ټاک رانه پاتې سو، ته ما نه پېژنې، زه په خدای زه غرض نه کوم. د تا ښکرور ما قسم په خدای وهلی دي، د تا ښکرور ما زغلولی دي. تیزنه په دغه ټیک ټاک، په دې فیسبوک کې ورسره نیکونو نه دې پوښتنه وکړه، ما تاریخ پکې پرېښی ده. راسې احمدشاه بابا غل ده، میرویس خان نیکه ډاکو ده، او نجیب شهید ده، قهرمان ده. راسه د نر زوی ته د نجیب په سر ما سره بحث وکړه. راسه تی ما نه خالي افغان ثابت که ما ګیره او برې درته ونه خریل د تا زوی، صرف افغان ثابت که. پس کنه قبر تر اوس درته معلوم نه ده. د شهید انتخاب به ته کوې. ما 20 وارې درته ویلي د شهید انتخاب به ته نه کوې.
کنې دغه شیخ ده ولا در باندې کته پورته کم په خدای دغه د شیخ وروره زر کسان ورته کینی بیا هلته راجي کې زه په هغه باندې په سیاست بحث کوي راسه نر سر دې په سیاست بحث وکړه په سیکولریزم په دیموکراسۍ په کمونیزم په اسلامي تاریخ باندې د اسلافو په تاریخ د صحابهو په تاریخ او د تا په بربند تاریخ باندې راسه زه در سره خبرې کوم هر څه چې درته تنازل سړی وکړي تاسو یې وروره لا په دې روغ لیوني وهئ جنرال صاحب د یوه یادونه بله م وکړه دا د موږ بعضې هم فکره ملګري نه دي زاوري ورځونه خونه یې ګرمۍ او خیزې دلیلونه ورسره وایي ټول څو نفر نه ورته کښېني په خدای چې مریض نه وای که یوه شپه دلته وکړم دا ګولېګان دي دا وګوره دا مستۍ نه راځم زه په خپل هیواد میان یم دا وګوره دا ټولې ګولېګانې دي زه په خپل وطن میان یم خو وطن تا مردګه راته سور ور کړی ده چې نه ډاکټر لرم نه پروفیسر لرم نه ښه شفاخانه لرم حتی سکن نه کېږي او ملامتي م بیا په طالب باندې اچوي تاسو څه کړي دي په 40 کالو کې د کوم د شلډازو فابریکه جوړه کړې همدغه تاسو مبین چې دا 2 ډګریانې وایي لري تا افغانستان ته خیر دغه ده ته ما په اقتصاد او د چرګانو په فارم کې دکترا درکړې ته په سیاست کې راته غږېږې زه ته یم کلنګي چرګ څه رقم دانه خوري او ګوشتي څه رقم خوري ته راځې ما ته په شهید او په نه شهید غږېږې زه ته یم هګۍ چرګه تور هګۍ کوي که سپینه ته راځې دلته په لاره او په بار غږېږې ته به ما ته د افغان تاریخ بیانوې ته به ما ته افغانیت ثابتې د پلانکی افغان ده او پلانکی نه ده ولې موږ مړه یو نشه هم کړې ده ډیسکوټیک ته تللي یو شراب هم خوړلي سته به موږ ته انسانیت راښیې په خدای چې سر له سبا د شور خوړلی چې په همغه جي کې دی تا څه فکر کړی سلمان رشدي تاریخ تا ویلی ده ګستاخ رسوله ګستاخ صحابه څومره پردم در باندې واچوله سته به د سړي زوی سه نو ته خو یې سکولر اوس په دغه رقم په دغه د اسلام په جامه کې ننوځې تخریب کوې ته دومره د صحابهو په عقله باندې بېباکه غږېږې بیا همدغه حمزه مردګه او د راجګېدۍ تا دفاع وکړو نو وروسته به دې جواب ورکړی و که نه راسه ما ته جواب راکړه ګستاخ رسول ګستاخ صحابه چیشته وایي چې یو سړی وایي چې ولې د ما نوم اسلامي ایښی ده نو ته مو سیکولر یې که نه ته ملحد یې که نه چې په خپل نوم باندې شرمېږې ما سره د ویډیو د زه مې پلار محکمې ته کش کوم چې په ما یې حسیب نوم ولې ایښی ځواک چیشته وایي ځواک دغه ده ځواک له شیخ سره دا اوس زړېږي زه افتخار کوم چې الله تعالی په پلار مې په ما داسې نوم ایښی داسې په یاسین شریف کې وځله د ما نوم راځي چې تلاوت یې کوي زه افتخار کوم ته خو مو چې ته د پلار په نوم شرمېږې بیا تا پلار چېرته معلوم ده چیرې د ته ما ته لا پلار راوښی راځه زه د ډي ان اې وکړم ته ما له لایف نه کته کې د دنیا تلویزیونونه قسم په خدای ما ته نوبت نیسي چې زه ورسره مرکه وکړم بېناموسه له سی ان ان نه له بي بي سي نه له ازادۍ راډیو د عربي چینلونو پورې دی د الله په ذات مې قسم چې ما ته نوبت نیسي زه چا سره مرکه نه کوم لایف ته راځم ته ما له لایفه کته کې زه تا ته دومره بې حیثیته ښکارم د سپګن زوزه چې د دوبۍ ته راغلی یم 10 ورځې مې کېږي ما یو ریال مصرف نه ده کړی کوم رقم عزت چې ما ته افغانانو راکړی دا یې په دې نه ده راکړی چې ما د چا بېناموسي کړې ده د غیرت ژوند مې تېر کړی تر اوسه پورې ما خپلې اوبه نه دي چې کلي دلته افغانان مې په سر او په اوږه ګرځي ته څه فکر کوې زه به د دوی د عزت د وقار ده باندې به زه معامله وکړم زه څوک زه د اسلام نه د دفاع په خاطر باندې ما ته الله عزت راکړی زه د عزت نه خرڅوم ما د دې مظلوم ملت په سر باندې ما ته افغانانو قدر راکړی دی زه هیڅ حیثیت نه لرم زه په دې معامله نه کوم زه تا غوندې نه یم زه څوک یم چې ما ته خلک نوبت نیسي ما ته ډوډۍ کوي د عزت زه په ټول عمر باندې نه معامله کوم چې ټوله دنیا ما ته څوک راکړي ما پښو ته یې واچوي زه به د عزت باندې معامله ونه کړم بیخي بې فکره سه او نه به تاسو ته میدان پرېږدم زه اصیل یم زه رمونه نه یم زه د خپل پلار بچه یم زه نمک حرامه نه یم دا د خلکو د شفقت لاس په ما ده
دا د دغه ملت او د دغه مظلومانو د غږ اوچتولو لپاره په ما ده. ما چېرته په چا سره ګفټونه نه دي کړي، ما پنشمنټ یې نه دي کړي. همدغسې به په عزت باندې روان یم پس وظیفې او د وزارت او د ریاست او د قدرت او د موټر او د دې شیونو نه. ما سره چې خرګاډی مي خرګاډی ولاکه د ټرمپ په ذریعې ورکړمه، پیغام به مې قیزه پکې اچولی، شیخ به راسره ناست ټقه 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 روان به یم.